د خپل خلک سره د یوازې د مستۍ پر مهال چې کومه اوبه له تنسلۍ اله راوځي نو په سړی غسل لازم ده او که نه. چې کومه اوبه چې خپله مېرمن سره د مستۍ پر مهال ووځي هغه اوبه ته مزي وایي، یعنې هغه اوبه چې سپین رنګې د خپله مېرمن سره د مستۍ پر مهال د تنسلۍ الې نه ووځي په دې یوازې اوداس مت یا غسل پرې نشته. غني رضی الله عنه وایي زه له دې کار سره ډېر مخکې دم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماته حیا راتله. نو مقداد بن مسعود رضی الله عنه ته ما امر وکړ. هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل او وفرمیل هر ځوان چې مسجد ته ځي نو په هغه کس اوداس دی. نو د مستۍ پر مهال چې کومه اوبه د تنسلۍ الې نه ځي هغه مني نه بلکې مغزي دي، ځکه د مني په وتلو سره شهوت او خوند احساسېږي او د تنسلۍ الې نه انتشار غورځېږي او ښځې له خوا د خاوند د مستۍ پر مهال چې کومه اوبه ووځي هغه ته مزي وایي. همداراز که کله داسې وشي سړی تشه امتیاز وکړي او له هغه وروسته چې کومه اوبه یې د تنسلۍ الې نه ووځي دې ته ودې وایي. په دې کې هم اوداس دی، غسل پرې نه لازمیږي. او مني هغه اوبه دي چې جماع جنسي اړیکو پر مهال د شهوت سره ووځي، په دې صورت کې غسل لازمیږي.